بسم الله الرحمن الرحیم. د ډي وي د ثبت نام لپاره کولی شئ اول خو لینک درته په ویډیو کې پرېږدم، کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ او ثبت نام ورته وکړئ. را به شئ لاندې اول به ورته خپل لاکس پر کړئ، فوټو اگزامپل باندې به کلیک وکړئ. فوټو اگزامپل ته چې راغلی لاندې به راشئ، په فوټو اگزامپل کې فوټو ټول باندې به کلیک وکړئ. فوټو ټول باندې چې راغی دلته به یو عکس را انتخاب کړئ، تاسو غواړئ ور اپلوډ یې کړئ، هغه به ونیسئ او هغه به مطابق د همغه کراپ کړئ. پروسیډ مخکې لاړ شه، صحیح شو. اوس چې وکړه وبخښه ډاونلوډ، دغه عکس به چې کوئ ډاونلوډ به یې کوئ. عکس را ډاونلوډ شو، اوس به بېرته راشئ، شاته راشئ. اوس بل هم شاته، اوس راشئ بګین انټري پیل کوئ. انټري مې چې پیل کړه دا کیریکټر یې درنه غواړي چې لیکلي دي هغه مطلب ولیکئ. تاسې څه شی چې لیکلي هماغه ولیکئ. HPH4DC8 سبمیټ یې کوئ. دلته نوم به ولیکئ، پلار نوم به ولیکئ، وبخښئ نوم به ولیکئ او تخلص به ولیکئ دوم کې. دریم میډل نوم که دریم نوم لرئ هغه به ولیکئ. جنډر جنسیت مو چې د میل او په کوم میاشت دلته ولیکئ. دلته به ورځ د تولد ولیکئ او دلته به کال د تولد ولیکئ تذکیري څخه. چېرته پیدا شوی هغه ښار نوم به ولیکئ. خوست زه یې ډکوم ځکه نه چې مخکې دغه زما ورور دی، هغه هم اپلای کړی او 2 ځلې چې وشي بیا خرابېږي. کنټري ویر یو ور بورن، چېرته پیدا شوی افغانستان. کنټري ایلیجیبلټي فار د ډي وي پروګرام. دې کې بعضې ملکونه دي چې دغه ډي وي پروګرام ته مستحق نه دي، لکه روسیا د بعضې نور ملکونه دي. نو هغه که مطلب دلته تاسې وګورئ د ایکسپلینیشن آف کنټري ایلیجیبلټي باندې به کلیک وکړئ، هغه درته ښکاري. آر یو کلیمینګ بیسډ آن د کنټري ویر یو ور بورن. انټرانټ فوټوګراف دلته به عکس ور داخل کړئ. دا ګورئ دلته دغه ساحه ګورئ چوز فوټو الاو به کوئ. دغه ځای نه به چې کوئ یو عکس به چوز کوئ. عکس دغه عکس چوز شو. وروسته به ادرس ولیکئ. ادرس فکر وکړئ چې ارزان قیمت ادرس 2 اختیاري دی. سټي کم ښار دی کابل او ډسټرکټ کم د ارزان قیمت او کولی شئ پوسټل کوډ چې د 12 پوسټ کوډ هر ځای خپل پوسټل کوډ ګوګل کې ولیکئ پوسټل کوډ ارزان قیمت پوسټل کوډ خپل یې درکوي. کنټري ملک به انتخاب کړئ افغانستان. کنټري ویر یو لیو چېرته چې ژوند کوئ افغانستان. او فون نمبر به دلته ورکئ. ایمیل ادرس به دغه ځای کې ولیکئ، 2 ایمیل ادرسې. واټ از د هایست لیول اف ایجوکیشن یو هیو اچیوډ ایز اف ټوډے. تاسو تر ټولو زیات تعلیم کوم حد پورې کړی؟ متوسطه ابتدایي لیسه، عالي لیسه، خو ډپلوم مې لاس نه دی راوړی. عالي لیسه خلاصه ده، اسناد مې راسره دي. ووکیشنل سکول مسلکي مکتب سم یونیورسټي کورسز پوهنتون کورسونه مې کړي. یونیورسټي ډیګري پوهنتون ډیګري لرم. همداسې کوم اسناد چې لرئ. واټ از یور کرنټ میریټل سټیټس. تاسو اوسنی واده حالت چې د اول میریډ انمیریډ مجرد. دوم میریډ اینڈ مای سپاوس از ناٹ ا یو ایس سټیزن اور لافل پرمننٹ ریزیډنټ. متأهل یم مګر زما ښځه چې د یو ایس اوسېدونکې نه ده. میریډ اینډ مای سپاوس از یو ایس سټیزن. متأهل یم او زما ښځه د یا خاوند د یو ایس دی. ډیورس طلاق شوی ده. ویډوډ کونډ شوی. لیګلی سپریټډ په شکل قانوني جدا شوي یو سره. دا پروسس دغه پورې ده. که چېرته ماشومان لرئ دلته ماشومان ورکوئ او څه شی به یې کوئ کنټینیو به یې کوئ. کنټینیو نه وروسته تاسو ته هغه راځي یو وارې چیکینګ لپاره پروسه درته راځي چې چیک به یې کوئ. هغې نه وروسته سبمیټ دی او ډي وي پروګرام ته ستاسو ثبت نام وشو. مننه.